د شهید عبدالقیوم تره ما بهارگل می نوم ده. برنامه خواب شاو که بمی چه ما کشری زوی راشد خان میگی زنگ تو الا چه قیوم چاوشتله ده کمال پوریش با خانه ترور رسیدل می مرد پیدا کردم. او دا قضیه و ما تقریبا 15 پاسه یا 10 پاسه 12 معرکت کلی ده او د شل پاسه که 25 پاسه ده حرکت کلی ده دغه یو وخت و تقریبا د ما ته دغه مسافه خپل هغو سره کوم مغه نه لرم په دې هکله چې رسنۍ کوي دا غلط تعبیروي یعنی د مرګ علت ته مونږ نه یو رسېدلي چې د مرګ علت نه یو هغې شوي دا پلار کیسه وکړله دې خبرې چې هغه کوي هغه خپل کار دی هغه خپل هغه وي مو پورې دا شی اړه نه لري مو فقط دلته اوسېږو همدې هغې کې د حکومت مشکلات پېښېږي همدغه حکومت ته ورسکېږو همدغه حکومت ته مو کومک غواړو همدنه مو خپل غږ ورسوو چې زموږ دغه مشکل ته رسېدګي وکړي دا شی زه هم ردومه د دې شي سزا موافق نه یم چې حکومت دې کړی وي ځکه چې حکومت څخه مو دغه د 4 کاله وشو چې دلته اوسېږو دلته کېږو د حکومت سره مو هغه لرو دا اړیکه لرو همکاري یې څه کړې ده هغه پرونه راسې چې دا حادثه شوې ده صاحب بس ماشاءالله د درېګونې حوزې بیا دلته صاحب مو ته راغلي دي استعلامونه مو ورکړي دي صاحب په قضیې کې پوښتنې هغه یعنې مو هر وخت راغلي دي د اوس هم د وزارت نه څوک راغلي وو هغو سره ناست وم هغو دې هکله موږ سره کولو چې څنګه وکړی شو چې دا خلک وکړو دا یې په مشکلاتو نه الحمدلله په ښه رویه په ښه انګېزه په ښه هغه موږ سره په دې مسالې کې سره مټ په مټ دي خدای مهربان دی انشاءالله امید شته دی چې یو سرنخ پیدا شي چې تر څو موږ د وریاله قاتلین د قانون منګولو ته وسپارو